خوست ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د افغاني هنر د ورځې لمانځلو ترڅنګ یو شمېر هنري آثار هم نندارې ته وړاندې شول. د یاد ولایت اطلاعات او کلتور ریاست رئیس د دې ورځې لمانځل یو ابتکار یاد کړ او په وینا یې د دې ورځې لمانځلو څخه یې موخه د هنر ورځ یادونه، افغاني ټولنې دودونو، د هنرمندانو آثار او صنعتونه خلکو ته ښودل وو. په خوست کې نننی نندارتون د نورو وختونو په پرتله یو بیخي امتیاز ده او لوړ ابتکار ده او شپاړسم د میزان چې په افغانستان کې د هنر ملي ورځ ده، موږ د دې ورځې یاد هم ژوندی کړو او د دې وطن هغه دودونه، صنعتونه د دې په مناسبت هغه لیکلي آثار او تابلوګانې دا هم ټول وښیل. بلخوا د هنر د برخې ځینې ممثلینو له مسؤلو چارواکو وغوښتل چې په یاده برخه کې د ورته لازم امکانات برابر کړي. ممثلین زیات لرو خو د دې پر هغه لوازم چې په کور د هغه په واک کې نه لرو. ممثلین زیات لرو خو نورو ولایتونو تر اوس په کوبل کې موږ د افغان فلم دفتر لرو. موږ باید د افغان فلم په دفتر کې خامخا لوبېدلی اول ته ورغلی وای د سره سب په کارډونه م لرله. اوس که مثال په طور ووایم چې زه ممثل یم، مو باید په یوه رسنۍ کې کور کړی، یو داسې باش کې مې کور کړی چې مو د تمثیل نه خلکو ته ګټه رسېدلی وای. دا تمثیل یوازې مو سره دلته پوتې دی. د غونډې یو شمېر ګډونوالو په افغانستان کې د هنر د مسلکي کېدو غوښتنه وکړه او په وینا یې باید په پوهنتونونو او ښوونځیو کې د هنر د مسلکي کېدو لپاره هڅې ترسره شي. هنر مسلکي شوي نه یو په دې برخه کې. موږ باید کوشش وکړو چې خپل هنرونه راټول کړو، د هغې دپاره ځانګړي اساسات جوړ کړو او په پوهنتونونو او تعلیمي مرکزونو کې د یوه ځانګړي درسي مضمون یا د یو نصاب برخه وګرځوو تر څو موږ وکولی شو چې په ټولنه کې د دې لارې خپله ټولنه نړیوالو ته معرفي کړو او هم کولی شو چې د هنر له لارې ټولنه په اقتصادي برخه کې هم پیاوړې کړو. یاده دې وي چې په دغه نندارتون کې د هنرمندانو نقاشي، په لاس جوړ شوي توکي، کتابونه او ځینې نور هنري آثار د نندارې په موخه ایښودل شوي وو.